د افغانستان په ټولو کاني زیرمو کې په کم حساب د $1 تریلیون پر ارزښت لیتیوم، مس، اوسپنه، سره زر او سپین زر موجود دي. چې دا د خدای تعالی لوی مرحمت دی، سخت زبردست منابع دي. $1 تریلیون معنا $1,000 میلیارده. که چیرې د افغانستان دغه ټوله زیرمې په سم ډول استخراج شي، ورسره اقتصاد په خپلو پښو درېدای شي. په دې زیرمو کې یوازې دا هم نه دي، بلکې په لسګونه داسې قیمتي او نایابه عناصر شته چې له زهرو او بارودو نیولې تر دواګانو جوړولو او بیا د نجونو د آرایش تر پوډرو پورې په دې ټولو کې کاریږي. د افغانستان دغه قیمتي ډبرې او عناصر له تاریخي اړخه هم د ډیر ارزښت وړ دي. د وروستي فرعون توتانخمون په دې ماسک کې کارېدلي د شنه لاجورد د بدخشان دي، خو په معاصر تاریخ کې لومړي ځل لپاره انګریزانو د افغانستان کانونه کشف کړل. دوی دا موضوع پټه ساتلې وه چې بیا له هغې وروسته په 1955 کې اعلی حضرت ظاهر شاه روسانو ته لاس وغځاوه او له هغوی څخه یې $100 میلیونه پور واخیسته چې په جیولوژیکي څېړنو او د همدې کانونو په کشف او استخراج کې یې وکاروي. په دې څېړنو کې په خپله روسانو هم پوره دلچسپي لرله او غوښتل چې د دوی انجینران هم په یو ډول له ډولونو په دې کشفیاتو کې برخه واخلي. خو کله چې داود خان په 1973 کې واک ته ورسېد، هغه هم د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ سخت تږی و. نو له همدې امله هغه وغوښتل چې له روسانو څخه بیا پور واخلي څو د کانونو په استخراج کې یې وکاروي. خو کله چې روسانو ته معلومات وشول که چیرې افغانان دغه زیرمې راوباسي، د دوی له احتیاجه به خلاص شي او دا ډول دوی نه غوښتل. نو همدا و چې افغانستان ته یې پور ورنه کړ او دا غوښتنه یې په ځمکه وغورځوله. خو افغانان بیا هم قرار کې نه ناستل او په دې ډول د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغان انجینرانو او جیولوجستانو له لوري څېړنې او تحقیقات پیل شول چې ډیره ښه نتیجه یې هم ولرله او یو په بل پسې د تیلو او غازو لوی ذخیرې کشف شوې. خو مخکې له دې چې دا بار تر منزله ورسیږي، پر داود خان ناوخت شو. له هغه وروسته بیا افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل شو او دا هر څه په ټپه ودرېدل. بیا چې کله حامد کرزی واک ته ورسېد، د ځینو ډیرو مهمو کانونو په استخراج لاس پکار شو، لکه دا یو یې. When I first visited Mesainak, This 2,000-year-old Buddhist monastery is one of a dozen in Mesainak. دا مسایناک د مسو کان دی چې له کابل سویل څخه 40 کیلومتره لرې په لوګر ولایت کې قرار لري. د دې ځای تاریخي مخینه ان تر 15,000 کاله رسیږي. په زرګونه کلونه مخکې دا د بودایانو یو له تر ټولو لویو مرکزونو څخه و، چېرته به چې له ډیرو لرې هیوادونو څخه خلک د عبادت لپاره راتلل. همدارنګه هغه کسان چې به د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته تلل، همدلته به د دمې لپاره پاتېدل. پخواني ولسمشر حامد کرزي په 2007 کې د چین یو دولتي شرکت ته همداکان د $3.3 میلیارده په اندازه د 10 کالو لپاره په قرارداد ورکړ. دا د افغانستان په ټول تاریخ کې تر ټولو ستره خارجي پانګونه ده. خو له دې قرارداد څخه بیا تر نن ورځې پورې 19 کاله تیر شول چې د کان په استخراج کې د پام وړ تغیرات نه دي راغلي. چینایان هماغسې ژمنې کوي، خو د مخکې تګ څرک نه لیدل کیږي. ولې؟ مختلف علتونه لري. د ترانسپورټیشن ستونزه، د دې ساحې اوسني سړکونه د استخراج شویو اموالو د انتقال لپاره کفایت نه کوي، باید د ریل پټلۍ ورته ورغول شي. دوهمه ستونزه د امنیت وه. له هغې ورځې چې په دې کان کار شروع شوی، څو ځله د طالبانو تر برید لاندې راغلی. په 2012 د نومبر په میاشت کې د کان پر کارمندانو طالبانو برید وکړ. په 2014 کې ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته په یو مرکه کې ویلي و چې په دې کان کې د کار مخنیوی د طالبانو یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. ګڼ شمېر چینایي انجینرانو د طالبانو له ډاره افغانستان پرېښود. بیا چې به چینایان کار ته راضي شول، بل برید به ورباندې وشو. د مساینک پر کارمندانو وروستی برید د 2020 په اپریل کې وشو. بل علت د تاریخي اثارو کشف و چې نړیوالو له افغانستانه وغوښتل چې د دې کان چارې ودروي. او څلورم علت یې دا دی چې چینایان په دې کې خورا شهرت لري چې له یو هیواد څخه قرارداد واخلي، خو بیا یې د خپلو ګټو په خاطر په یوه او بله بهانه وځنډوي. لکه دا یو یې، دا د سریلانکا همبانټوټا بندر دی. د دې بندر د جوړولو چارې د چاینا هاربر شرکت په غاړه وي.
دا د چین یو له تر ټولو لویو شرکتونو څخه دی او د دې بندر د جوړولو لپاره چین سریلانکا ته 1.3 میلیارډ ډالر په پور ورکړل. په 2015 کې د سریلانکا نوی حکومت چین ته د پور په بیرته اداینه کې پاتې راغی، خو د چین له لوري فشارونه مخ پر ډیریدو شول او د سریلانکا حکومت اړ شو چې دغه 15,000 اکړه ځمکه او دا بندر د 100 کالو لپاره چین ته ورکړي چې د نقادانو په وینا دا د سریلانکا ارضي تمامیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. خو د طالبانو دوهم ځل واک ته له رسیدو سره سم چینایان یو ځل بیا راګرم شول. The contract was signed between the Taliban-led administration's acting Minister of Mines and Petroleum and an official from the Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Corporation. خو بدبختانه چې ځینې مهم او اساسي شرطونه چې په قرارداد کې ذکر شوي وو سترګې پرې پټې شوې او لا خو هم ډیره هیله نشته چې چین به دغه قانونه د افغانستان په ګټه راوسپړي. که چیرې مو په خپله دا ظرفیت لرلی او بیا یې په نږدې راتلونکي کې دا هیله وای نو بیا به افغانستان د چین د دغه رقم د نخرو ښکار نه کېده او دلته خو هسې هم طب، انجینري، لرغونپوهنه، جیولوژي او ورته نور علوم مباح دي. تعلیم خو یو مباح عمل دی، لہذا موږ او تاسې وخت ضایع په مباحاتو ونه کړو.